عجوه کجوري ښه فضیلت واورئ. ابو داود شریف کې حدیث مبارک ته د چا چې زړونه کمزوري یا دوره پې راځي یا زړونه کمزوري ښه صحیح دا عمل کوئ. ابو داود شریف کې حدیث مبارک ته مجاهد رحم الله فرمایي چې ما ته د سعید رضی الله عنه دا حدیث را رسېدلی دی چې زه بیمار وم او نبی علیه الصلاۃ والسلام راغلی او زما په دې زړه نه دی الله نبی علیه السلام لاس کېښودو وایي د هغې هغه یخوالی ما دننه محسوس کو. نبی علیه السلام راته وفرمیل ای سیده وایي زړه دې کمزوری دی الله وایي دا چل کوه چې د مدینې منورې عجوه کجوري نه دي 7 کجوري د دې نه څه وباسه دا اډوکې وباسه او دغه وده څه که معده کا او سره د غوښې بیا خوره نو څه به یې خورې تلی نه تلی د تلی په شکل سحر استعمالوه. او بل صحیحین کې حدیث مبارک دی ای کې څه دي ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې ما ته د والد صاحبو دا روایت را رسېدلی د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه چې عجوه 7 کجوري څوک سحر کې وخوري که نه الله نو د دغې ورځې جادو منتر حادثات دا څومره چې فسادات او غیره د دې نه به الله څه کي محفوظ ساتي. نو څومره کسان چې عمرې له ځئ که نه نو کم سے کم عجوه کجوري ځان سره اصلي عجوه کجوري ځان سره وړئ ښه او کم سے کم دا په کور کې استعمالوئ سحر ته کم سے کم خورئ په دې اراده چې نبی اسلام ته امر کړی دی الله به د ټولو مشکلاتو د زړه د دورو نه د جادو د منترو نه د جن هم الله ساتي. او خصوصا چې د چا د زړه د والونو مسله د زړه کمزوری دی هغه کم سے کم د دې کجورو څه کوئ استعمال ډېر کوئ.